خلطول نمخ کې دا ټوټل سټیشن دی د دې ماډل دی ګووین ټي کیس 202 هر یو څه چې تاسو شروع کوئ چې د دې نه مخکې تاسو ته د دې ماشین پته وي او د دې ماشین د ماډل او د کمپنۍ درته پته وي چې دا د کومې کمپنۍ ماشین زه استعمالوم او د دې ماډل څه شی دی د دې ماډل دی ټي کیس 202 د دې نوم دی ګووین او ګووین یو برانډ دی یو آیټم دی د ټاپکان کمپنۍ د ټاپکان کمپنۍ یو برانډ دی او د برانډ نوم دی ګووین ټي کے اس 202 لکه څنګه تاسو د نوکی موبایل ګورئ نو چاله څو ورکړي 6600 چاله ورکړي 95 چاله ورکړي 3310 چاله ورکړي 1110 چاله ورکړي آی چاله ورکړي سی څه به ورسره ورکړي نو دا شان د دې ماډل مطلب دی टी के नदी नूम दे टी के इस 202 यानी टी के इस 202 और गोविंद ब्रांड नूम दे और दादा टॉपकान मशीन दे ददी के नटोल नमक के नदी नूम दे टोटल स्टेशन ورته څه کوي کیږي چې د سروې څومره کارونه دي تقریبا نو دا کولای شي یو صرف دا موږ نه نات نشي معلوموله او د یو ځای کوارډینیټس را لنی شي معلوموله نور چې کوم دي د موږ تقریبا د سروې ټول کارونه کوي او بغیر تب ورته کیلکولیشن نه کوي نه ویلا په خپل کیلکولیټ کوي په خپل کیلکولیټډ کارونه بدله کوي او ډیر زیات د کارونه دي چې هغه د سکندونو په حساب سره کوي دا یو الکترونیک آله ده د دې په شانتي یو بل آله ده په شیپ کې هم دغه شانتي ده چې دې ته ویل کېږي تیډو لایټ ترډو لایټ ورته نه وایي ښه تیډو ټي ایچ ای ډي او ال آی ټي ای لایټ تیډو لایټ د دې په شانتي یو بل آله ده خو هغه آله او دې آله کې ډیفرنس دا دی چې هغه آله چې دا هغه کې هم الکترونیک شته الکترونیک آله پکې شته او هغه آله کې صرف او دې او هغه کې دا فرق دی چې هغه آله صرف او صرف هاریزنټل انګل او ورټیکل انګل ناپ کوي هاریزنټل انګل ناپ کوي ورټیکل انګل ناپ کوي د دې نه علاوه دا آله چې دا نو دا له هاریزنټل انګل هم ناپ کوي ورټیکل انګل هم د ناپ کوي د دې نه علاوه هاریزنټل ډیسټنس هم د ناپ کوي ورټیکل ډیسټنس هم د ناپ کوي په سلوپ ډیسټنس هم د ناپ کوي د دې نه علاوه د تعالی ټوپوګرافي یعنی د ځای کوارډینیټس هم را جمع کوي د دې نه علاوه د یو ځای آر ال هم د وغیر څه د کیلکولیشن را معلوموي تقریبا چې د سروې څه جوابز دي دا دله کوي او د سکندونو د منټونو په حساب سره دله کوي نو او دا یو الکترونیک ماشین دی اوس په دې کې یو دی ډیجیټل او الکترونیک او بل دی لیزر یو لیزر ماشین دی یو الکترونیک او ډیجیټل ماشین دی لیزر ماشین څه کار کوي او الکترونیک او ډیجیټل کې څه فرق دی په دې کې هم لیزر استعماليږي خو دې کې لیزر ماشینانو کې په دې کې دا فرق دی چې لیزر ماشین کې با صفاصله پورې د پرزم نه یوز کوي دی با پرزم نه یوز کوي بغیر پرزم ته کار کولای شي لکه ډیسټنس هم تاسو شي کوارډینیټ هم تاسو شي خو الکترونیک او ډیجیټل کې دا کار دی چې د سره با پرزم ضرور یوز کیږي د فاصله غستو د پاره د کوارډینیټس غستو د پاره یا د آر ال غستو د پاره به خامخا ضرور پرزم استعماليږي په لیزر او په ډیجیټل یا الکترونیک ټوټل سټیشنز کې دا فرق دی او ته ډولایټ ک ډیجیټل دی ک الکترونیک دی ته ډولایټس کې مین دوه قسم دي یو ته وی ترانزیت ته ډولایټ یو ته وی ان ترانزیت ته ډولایټ ترانزیت ته ډولایټ او ان ترانزیت ته ډولایټ ټوټل سټیشن چې دا ټول ترانزیت دي او ټوټل سټیشن چې دا ټول ډیجیټل دي ترانزیت ته ډولایټ یا ان ترانزیت ته ډولایټ دا هغه ته ډولایټ ته ترانزیت ته ډولایټ وایي چې د کم دا ټیلیسکوپ چې دا پسې ګیر چاپیره د 360 په ډیګري باندې تاویږي او نان ترانزیت ته ډولایټ هغه ته وایي چې د کم ټیلیسکوپ د 180 په ډیګري باندې تاویږي یعنی دا حرکت او د ترانزیت ته ډولایټ حرکت نه ټول تاویږي پورا دایره باندې چکر لګي ها بیا په ट्रांजिट टेंडोलाइट की तकरीबन राजी डिजिटल टेंडोलाइट इलेक्ट्रिक टेंडोलाइट नदी ने अलावा माइक्रोमीटर टेंडोलाइट और
ورنیر تیډولایټ، ورنیر تیډولایټ، مایکرومیټر تیډولایټ، ډیجیټل تیډولایټ او د دې نه علاوه الکتریکل یا الکتریک تیډولایټ دغه پکې راځي. ورنیر تیډولایټ څه ته وایي؟ ورنیر تیډولایټ باندې دلته څنګه چې په دې دغه باندې اټو لیول باندې ګریجویټډ سرکلي دغه شانتي ګریجویټډ سرکلي او یو دغه پکې جوړ شوی څه نوم یې دی یو سکرین شانتي پکې جوړ شوی دی او شیشه پکې لګېدلې او ته به هلته ډیګري ناب کې چې هاریزنټل اخلي. نو ورټیکل دپاره دې ته پیس سرکل وي. په دې پیس سرکل کې هغه دایره جوړه شوي ورټیکل انګل د دې ځای نه اخیستی شي. په مایکرومیټر کې سي په مایکرومیټر کې دې ځای کې یو شیشه شانتي لګېدلي وړه شانتي شیشه او د ټیلیسکوپ کې وګوره دا آی پیس دلته یو دی. په مایکرومیټر تیډولایټ کې دوه آی پیس دي. یو به پکې یو کې به ته ابجیکټ فوکس کې او بل کې به ته هاریزنټل او ورټیکل انګل ریډ کې. دا د مایکرومیټر تیډولایټ او ډیجیټل یا الکتریک تیډولایټ سیم دغه سیزي او دلته پکې سکرین لګېدلی لکه دغه یو چې تاسو ښکاري دلته پکې سکرین لګېدلی خو د ده دا ټیلیسکوپ چې دی دا غټ دی د ټوټل سټیشن په شانتې دی. دا اصل کې دی ټوټل سټیشن خو د ټوټل سټیشن کار پرېښی د ده نه دغه جوړ شوی دی تیډولایټ جوړ شوی دی. دا بیسیکلی دا دی ټوټل سټیشن خو د ټوټل سټیشن کار پرېښی دی د ده نه تیډولایټ جوړ شوی دی. تیډولایټ چې د هغې ټیلیسکوپ څومره دی هغې ټیلیسکوپ دومره غټ نه ښه د هغې ټیلیسکوپ بالکل دی دغه ته ګوره دی ابجیکټ ګلاس ته د ابجیکټ ګلاس پسې لکه چې شاته ته به وایې چې په دې ځای کې چې یو ګیلاس شانتي ایښی دی ګیلاس خو هم چېرته لیدلی که نه ته به وایې چې دا پکې ګیلاس ایښی بالکل ګیلاس شیپي د دې دی تیډولایټ د دې ټوټل سټیشن دی هغه ته چې وګورئ دا به همیشه دپاره پلن پلني غټ فرق د ټوټل سټیشن او د تیډولایټ دا دی که هغه الکتریکلي که هغه ډیجیټلي که هغه هر څنګه وي خو د هغې په منځ کې دا فرق دی د هغې چې کوم دا ټیلیسکوپ وي دا ځای چې دا به ورته ډېر تش تش ښکاري لکه دلته دا ځای ته وګوره دا بالکل ډک ډک ښکاري هغه به ورته دلته صرف درته یو بنګړی وي پکې او شاته به ورپسې لکه څنګه دا اټو لیول دا ټیلیسکوپ دی دقه شان نری شانتې تللی په دې ځای کې دا ځای به ورته ډېر تش تش ښکاري او د ټوټل سټیشن چې کوم وي نو هغه به تللی بس صرف دغه فرق پکې مین فرق دی. صحیح ده. د دې نه علاوه ټوټل سټیشن چې څومره دي دا ټولې په بجلی باندې یعنی په چارج باندې کار کوي. دا د دې ټوټل سټیشن بیټري ده دی بیټري ده دا چارج کېږي څنګه چې موږ موبایل چارج کوو دغه شانتې دا هم چارج کېږي. دا په دې کې دلته یو کلپ لګېدلی دی دا کلپ به دې ځای کې برابر کړئ صحیح شوه او بیا به وله زور ورکړه دا ټک چوکو اټ مینس چې دا بس صحیح ده. د دې نه پس راځو د پارټس طرف ته او که لیولینګ طرف ته کوم شی لومبی کوو پارټس لاول ښه دي لیولینګ بیا وروسته ها دا اکه زوړ څیز دی تاسو ته پته دی ته څه وایي ټرایپاډ ورته ویلی کېږي. د ټرایپاډ نه پس د دې دا کومه حصه چې ده دا یوه دا حصه چې ده دې ته څه ویلی کېږي ګریجویټډ پلیټ بیس پلیټ بیس پلیټ څه کار کوي صرف او صرف دا ماشین په دې ټرایپاډ باندې فکس کوي. د دې نه پس دا چې کوم سکریوز دي دا دې سکریوز ته ویلی کېږي لیولینګ سکریوز یا فوټ سکریوز لیولینګ سکریوز یا فوټ سکریوز لیولینګ سکریوز یا فوټ سکریوز څه کار کوي صرف او صرف په دې دلته به دا د سرکولر ببل لپاره نه استعمالوئ ښه دلته دا فوټ سکریوز یا لیولینګ سکریوز دلته یو بل دغه دی ببل دی چې دې ته موږ ټیوب ببل وایو د ټیوب ببل لپاره به استعمالوئ ښه لیولینګ سکریوز یا فوټ سکریوز به د ټیوب ببل لپاره استعمالوئ. د ګریجویټډ سرکل نه پس دې خوا تاسو وګورئ دا درته ښکاري دا حصه درته ښکاري دا صحیح شوه دې ته ویلی کېږي ټرایبیچ لاک څه ورته ویلی کېږي ټرایبیچ لاک زمونږ او ستاسو په کار نه راځي. دا د چا په کار راځي چې څوک دا ماشینان سموي د هغې په کار راځي. دې ټرایبیچ لاک کې یو پیچ لګېدلی چې هغه پیچ ته لرې کې دا لاک بالکل کولاو شي دا لاک بالکل را کولاو شو چې دا لاک کولاو شو نو دا ګریجویټ دا سرکل لاندې پاتې شي یا دا فوټ سکریوز یا دا بیس پلیټ لاندې پاتې شي او بره چې دا آله ده دا به تر روغه اوچته شي. دا د څه دپاره پکارېږي چې ریپیرنګ والا وي د هغې پکارېږي زمونږ عام ستاسو نه پکارېږي. د دې نه بس پکې دا سرکولر ببل دی دا
سرکولر ببل دی پکې او د دې نه پس پکې دلته تاسو وګورئ په دې به تاسو ته ښکاره شي یو دوه سایز دي نشانونه دي ښکاري درته ډاټس غونته کې دوه سپین ډاټس دي دا ډاټس چې کله تاسو ږدئ په ډبي کې دا ماشین ږدئ نو دا به ځان طرف ته راولی دا ډاټس دا ډبې دا ماشین چې په ډبي کې ږدئ نو دا ډاټس به دواړه یو بل ته مخامخ کوي او دا به په ډبي کې داسې ږدئ چې دا تاسو طرف ته راځي ستاسو سترګو طرف ته راځي چې تاسو ته ښکاري چې ماشین نه ته سر لرم کې چې دا ډاټس تا ته په نظر راځي صحیح ده د دې نه پس پکې تاسو ته ښکاري دا یو نوب شانته دی یو سکریو شانته دی دا څه سکریو دی او دا کار څه کوي دې ته ویل کېږي هاریزنټل لاک څه شی ورته ویل کېږي هاریزنټل لاک دې ماشین ته تاسو وګورئ دله چې تاسو حرکت ورکوئ دی ډېر سافټ حرکت کوي لکه تاسو اوسه پورې اټو لیول استعمال کړو او دې چې به حرکت ورکوو هغه به ډېر تیز زور به غوښتو دا زور نه غواړي دا معمولي چې په ځمکه باندې دا چلو کې نو هم د حرکت کړی که موږ ته فیل کېږي او که نه فیل کېږي خو دا حرکت کړی نو د هغه حرکت لاک کولو دپاره معمولي نه معمولي حرکت لاک کولو دپاره په دې کې د هاریزنټل لاک موجود دی چې په دې باندې څومره موږ کارونه کوو نو اله په کار شروع کوو چې هاریزنټل لاک یې ولګو موږ یو څیز ټارګټ کو او د هغې ریډنګ چې بیا اخلو د هغې نه مخکې موږ هاریزنټل لاک ولګو هر کله چې تاسو ماشین ته ودرېږئ خپل کوشش به کوئ چې د لاکونو ډېر خیال ساتئ لاکونه دې ټایم کې بالکل فټ پارټ دي که د دې نه پس خراب شو دا به ستاسو ګروپ خراب کړي ځکه چې ستاسو نوی ګروپ دی ښه نو د لاک به ډېر زیات احتیاط او د لاک به ډېر زیات خیال کوئ ځکه که تاسو چېرته کپنۍ کې هم کار کوئ او تاسو د لاک خراب شو نو دا ستا د مس یوز په وجه خرابېږي نو ستاسو د تنخوا نه بیا هغې کټینګ کوي او دغه شانته چې دا هم دلته عادت جوړ نه کړو په کالج کې نو بیا په تېر شي عادت نه جوړېږي د لاک به ډېر خیال ساتئ او بل زنګ رازنګ ورپسې نه داسې لاک نه چې چا ناتاله چې تر څو د ورپسې سټک نه راغستی نو نه ماتېږي چې لږ د معمولي په زوره تاو کړو نو بس بیا کیسه ختمه بیا ماتي دا دلته بره پکې دې ځای کې یو دوه معمولي شانتې حقونه شانتي چې موږ د لاک ولګو هغه حقونه یو بل ته مخامخ شي بیا دا حرکت نه کوي نو چې موږ وله زور ورکړو نو هغه حقونه هغه خولې د یو بل نه وځي نو هغه بس بیا مات شي بیا به ورته نوي حقونه اچوي صحیح ده د دې نه پس دا پکې کیبورډ دی څه شی دی کیبورډ او ډسپلی پکې هم ده دا چې کومه ډسپلی ورکوي دې ته تاسو وګورئ دې ټایم کې خو نه ښکاري دې ټایم کې نه ښکاري چې لږه تیاره غونته کي نو بیا دا موږ ته په نظر راځي دا چې کومه رڼا کوي دا دودیه غونته کې رڼا کوي خیال هم دی ورته دودیه لکه څنګه چې دا 2300 سیټ رڼا کوي موبایل کې دا 2300 سیټ نه دا څنګه رڼا کوي سپینه دودیه غونته کې رڼا کوي مرکري ډسپلی ورکوي دې ته ویل کېږي LCD یعنی لیکوډ کرسټل ډسپلی زما په خیال دغه راځي لیکوډ کرسټل ډسپلی دا LCD ده د دې نه پس پکې دا بټنې دي دا ټولې د دې نمونه څه دي دا په اله وایو چې کلم پې کار راغی اوس هم هسې وخت خرابوي د دې نه پس دې طرف ته چې تاسو وګورئ په دې کې تاسو ته یو بل د سترګې ځای ښکاري یعنی آی پیس غونته کې درته ښکاري که نه ښکاري دې آی پیس ته ویلی کېږي آپټیکل فیلامنټ څه ورته ویلی کېږي آپټیکل فیلامنټ څه کار کوي دا ماشین چې مونږ کله په ځمکه باندې ږدو نو د ده لپاره مونږ 3 سنټر لیولې کوو یو چې کوم ځای باندې پروت دی په دې ځای باندې سنټر لیول کوو د دې ویلیو څه ده د دې پوینټ ځکه چې کله ما تاسو ته څه ووې مونږ په ده باندې هاریزنټل فاصلې هم ناپ کولی شو ورټیکل هم ناپ کولی شو د دې نه علاوه په ده باندې موږ نور څه کار کولی شو کوارډینیټس هم پرې معلومولی شو RL هم پرې معلومولی شو اوس تاسو ما ته ووایه تاسو له چې د کوم ځای RL درکړی و په هغه ځای به تاسو بالکل ایګزیکټ سټاپ کې ښودو که نه نو دلته چې موږ له په کوم ځای RL راکړي په هغه ځای به ایګزیکټ مشین ږدو صحیح شوه نو د دې دپاره پکې د دې پوینټ د دې ځمکې د پوینټ ډېره ویلیو شوه اوس څه به کوو دا پوینټ به موږ په سال لګو که په سم هم لګو نو د سال هغه سیسټم یې راله هم برابر کړی دی چې دې کې مونږ سترګه کېدو نو مونږ ته پکې لاندې ځمکه ښکاري نو په ځمکه باندې چې کوم پوینټ را کړی په هغې باندې لیول کولی شو دا به لیول کوم څنګه دا ورته انشاءالله سبا له وښیم یا به ورته نن وګورو که ټایم و نن به ورته وښیم صحیح شوه د دې نه پس پکې دا پیلري دي
ورټیکل پیلرز دي، یو دا دی او یو دا دی. د هینډل نه لاندې تاسو وګورئ څنګه چې دا هینډل ورټیکل دی دغه شانتي یو دوه پیلرې راکوزي شوي د دې دواړو کیبورډو ترمنځ ده. وګورئ پیلر درته ښکاري. دې پیلر دا پیلر د څه دپاره جوړ شوی دی؟ د اټو لیول ټیلیسکوپ ته که تاسو خیال کړی هغه په یو ځای باندې فکس و، ورټیکل حرکت به هغې نه کو. دی چې دی نو دی تاسو له ورټیکل حرکت کوي. نو چې ورټیکل حرکت کوي چې دا د بیس سره دې ځای سره ونه جنګېږي دا ټیلیسکوپ. او د دې ورټیکل حرکت کولو دپاره څه جوړ کړي؟ سپورټس یې جوړ کړي، دوه پیلرې جوړې کړي، په هغې کې ورته یو هاریزنټل اکسس لګولی دی او هغه هاریزنټل اکسس نه دا ټیلیسکوپ چکر لګوي. صحیح شوه؟ چېرته وګورئ د ده دا چکر څنګه دی؟ ورټیکل دی او که هاریزنټل دی؟ دا ورټیکل دی. چېرته یو څیز ورټیکل چکر لګوي د ده لپاره چې کومه دا دوری دا کم اکسل یا اکسس یا محور چې دا به هاریزنټلي، او چې چېرته یو څیز هاریزنټل چکر لګوي د ده لپاره چې کم اکسل یا اکسس یا محوري دا به ورټیکل. لکه دته وګورئ دته هاریزنټل لګېدلی دی او دته ورټیکل. د اکسس ته وګورئ دا چکر چې لګوي دا د دې بیخ نه غیر چاپیره لګوي، او دا چې چکر لګوي دا د دې نه غیر چاپیره چکر لګوي. جی السلام علیکم. جی جناب خیر دی، سر غوښې خیر دی. کې دا بره هینډل دی، هینډل وي دستې ته، دا صرف د کیرینګ دپاره کار کوي چې دا ټوټل سټیشن پې نیولی شو او یو شوشه غونته کې هم دا خوند ورسره هم کوي. د دې نه پس په دې یو کم دا دغه چې دی پیلر چې کم دی ورټیکل پیلر چې کم دی په دې کې بیټري لګولې ده او بیټرۍ سره دې خوا څه لګولي دي؟ دا ورټیکل لاک یې ورسره لګولی. ورټیکل لاک ځکه لګېدلی دی چې څنګه دی هاریزنټلي حرکت کوي دغه شانتې ورټیکلي هم حرکت کوي. نو ما تاسو ته ووایي چې د ده حرکت چې دي دا ډېرې سنسټیو یعنې حساسې دي. معمولی شانتې دغه باندې هم حرکت کوي، یا چې معمولی شانتې درز وشي هم د حرکت کړی د ده انګل کې د ده په کوارډینیټس کې فرق راتلی شي، د چې کوم ځای سایډ کړی هغې کې فرق راتلی شي. د هغې دپاره چې مونږ کوم یو څیز خپل سایډ ساتل غواړو نو لاک ورته ولګو. که ورټیکل څیز سایډ ساتل غواړو ورټیکل لاک ورته ولګو، او که هاریزنټل ساتل غواړو هاریزنټل لاک ولګو، او که دواړه ساتل غواړو لکه مثال کې طور پر ما دا جنریټر سایډ کو او زه وایم چې اوس دا نه ګډوډېږي نو زه به هاریزنټل لاک هم ولګوم او ورټیکل لاک به هم ولګوم. اوس وګورئ هلی یو شانتې حرکت هم نه کوي، بس دغه ځای باندې فکس دی. اوس ته رالی بل کس او پته ورته ني او داسې یې تاو کړو نو بیا به دا لاکونه خراب شي. چې ته پوهه کس یې ته چې راشې او ټول سټیشن له ګوتې وروړې داسې په دې شي چې دا حرکت نه کوي نو ته به ولړومبې هاریزنټل لاک بیا ورټیکل لاک. صحیح شوه؟ د دې نه پس بل خو پکې داسې څه نشته. دا دی په دې بل پیس کې دې ته ویلی کېږي، په دې بل پیلر کې دې ته ویلی کېږي سرکولر پیس یا ورټیکل سرکل. سرکولر پیس یا ورټیکل سرکل. د دې نه مونږ ته پته لګېدی شي چې دا ماشین په کم طرف باندې چلیږي. لکه دا اوس په ښي طرف باندې دی، اوس په ګس طرف شو. دې نه مونږ ته پته لګي چې دا په ښي طرف دی او که په ګس طرف. بل د دې مونږ ته د دې آی پیس نه دې ته د ټیلیسکوپ کې دا چې کومه ده دې ته آی پیس وي. آی پیس چې ګس سترګې ته د دې مطلب به دی چې دا ماشین په ګس سایډ باندې روان دی، او که ښي سایډ ته نو مونږ ته پته لګي چې دا ماشین په ښي سایډ باندې روان دی. صحیح شوه؟ د دې نه پس دا پکې په دې ټیلیسکوپ کې دا څه شی دی؟ دا پکې د هینډل دی د لاس د ټیلیسکوپ لا حرکت ورکولو دپاره. دا پکې فوکس پر ابجیکټ ګلاس دی. دا رنګ درته ښکاري فوکس پر ابجیکټ ګلاس. دا رنګ چې کوم دی دا فوکس پر آی پیس. د آی پیس فوکس دا دی او ابجیکټ ګلاس فوکس دا دی. د دې نه پس دې ته پکې ګن پوائنټ یا ایمر یا فاینډر یا سایټینګ کولیمیټر ورته هم ویلی کېږي، او دې ته ابجیکټ کلاس که نه مړه دا خو ووایه لکیر کې پکیر یې. او دې ته ویلی کېږي ټیوب ببل. د دې ټیوب ببل څه کار دی چې دا ماشین ورټیکلی په حرکت کې دی او
کنه دی یو ورټیکل سیرس چې په حرکت کې کیږي ورټیکل سیرس چې په لیول کې کیږي نو د لپاره به ټیوب ببل لګي او هاریزنټل سیرس چې په لیول کې کیږي نو د لپاره به سرکولر ببل به د هاریزنټل سیرس لپاره د ورټیکل سیرس لپاره به ټیوب ببل وي نو دا ورټیکل ته دا د ټیلیسکوپ لپاره خاص کر لګېدلی دی نور پکې څه نشته دغه اوس ستاسو ټول سټیشن پارټس دا جی دغه سلو موشن سکریوز دي کنه دا چې پکې دي په دې سنیو کو دلته وګورئ دیتا چې کله دا تاسو لګوئ دا هاریزنټل لاک اوس هاریزنټل لاک نه لګېدلی دا سلو موشن کار نه کوي تاویږي خو کار نه کوي یو سیز لا حرکت نه ورکوي کله چې دا ولګېدو نو دا سلو موشن ایکټیو شو بیا دا دی ټیلیسکوپ ته وګورئ معمولی حرکت ورکوي سلو موشن ولا ورکوي دغه شانتي پرې بلکې هم سلو موشن لګېدلی دی دا دی ماشین خوځي راخوځي که نه خوځي راخوځي اوس زه دا کولاوم بیا نه خوځي صحیح شوه نور پکې نشته وګورئ که ما نه پکې څه پاتې ما ته خو نه ښکاري پر دې لیولینګ ته سماله اوس بس